چې یو سړی د شپې په تیاره کې ولاړي او تهجد کوي نو آیا په تیاره کې لمونځ کیږي او که نه؟ الجواب مخکې هم داسې تپوسونه یو څو پیرې شوي وو چې یو سړی د شپې په کمره کې لیټونه یې بند کړي ولاړي تهجد کوي او لمونځ کوي نو دا کیږي او که نه؟ د کې هېڅ حرج نشته. لمانځه دپاره داسې شرط خو نه راغلی چې رڼا به وي لیټ به لګېدلی یا به ډیوه لګېدلی نو بیا به لمونځ کېږي او که نه نو بیا نه کېږي داسې شرط خو نشته. او دا خو د نږدې وخت کې دا لیټونه او دا بجلي او دا سیسټم راغی یعنې دا لیټونه او بجلیانې او دا قصې وې هم نه ډیوې به وي لاټینونه به وو هغه هم چې چا وس رسېدو نو په تیاره کې لمونځ دې کې څه حرج نشته. دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ په داسې ملکونو کې اوسېږو چې د هغې ورځ ډېره اوږده وي نو آیا موږ د روجې حساب او دغه شان د مانځه حساب په هغه وخت لګولی شو کوم وخت چې د سعودي عرب وي؟ الجواب کم مسلمانان چې په هغه ملکونو کې اوسېږي چې هغه د قطب شمالي طرف ته راځي نو دا په دوه قسمه دي دا خلک یا د دوی دوه قسمه حالات دي. یو هغه دی چې په داسې ملکونو کې اوسېږي چې شپه ورځ پکې راځي په 24 ګنټو کې شپه ورځ پکې راځي. اوس دا جدا مسله ده چې شپه پکې ډېره لنډه راشي اوس د 2 ګنټو دپاره پکې شپه راشي ټوله شپه 3 ګنټې یو ورځ لنډی دا به جدا مسله ده خو شپه او ورځ په 24 ګنټو کې راځي نو چې کله 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دله نه دي جایز چې دی د روژه ونیسي یا د لمونځو کې د بل ملک په وخت باندې یا هغې له اعتبار ورکړي نه دی به د خپل وخت سره عبادت کوي. 5 وختونه دي د لمونځونو 5 لمونځونه دي دا به دی په هغه معروف ټایمونو کې کوي. یو څوک چې ماښام او ماسخوتن منځ کې ټایم ډېر لږ راغی او د ماسخوتن او د سهار منځ کې ټایم ډېر لږ راغی منځ کې داسې څه کار نشته چې لږ راغی او که ډېر راغی وخت خو چې شپه ورځ پکې راځي نو بیا به خپل وخت ته دوی ګوري چې شپه هم شته ورځ هم شته. عام دلیل ده کوي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله وي مؤمنانو باندې لمونځ په خپلو وختونو کې لازم شوی او خپل وختونه یې دي راغلي. دغه شان روژه ده لکه ورور تپوس خصوصا د روژې په باره کې کړی وایي ورځې ډېره اوږده وي نو موږ د سعودي عرب په وخت سره روژې نیوی شو چې وایي سعودي عرب کې ورځ دومره 6 ګنټې یا 5 یا 4 یا وایي نه چې شپه ورځ پکې شتي په 24 ګنټو کې که دا ورځ اوږده ده او که دا ورځ لنډه ده د دقې روژه به نیسي. الله عامه خبره کړې ده وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله وایي چې کله سحر تاسو روژه ونیسئ د سحر راختو سره نو روژه به پوره کوئ د شپې پورې او دا نه دي ویلي چې دا ورځ به اوږده او که دا ورځ به لنډه وي. اوس دا اوږده ده او که دا لنډه ده او دا به روژه نیسي نو دا اولنی حال شو. اولنی حال د کومو خلکو دی چې په 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دوی به هم د خپل وخت مطابق لمونځونه کوي او د هغې مطابق به دوی روژې نیسي که شپه پې اوږدېږي که ورځ پې اوږدېږي که شپه پې لنډېږي او که ورځ پې لنډېږي. دویم قسم هغه دي او دویم حال په دوی باندې دا راتلی شي چې یو سړی په داسې ملک کې اوسېږي چې په هغې کې په 24 ګنټو کې شپه ورځ نه راځي یعنې دواړه پکې نه راځي. بعض ملکونه داسې شته چې هلته ورځ دوه ورځې او بیا 2 ورځې شپې داسې ملکونه به کوم شته لکه موږ سره بعضو کسانو رابطې کړي چې یو هفته ورځې او یو هفته شپې. اوس د دې ملکونو مسله جدا ده او د دغه علاقو ځکه چې هلته په 24 ګنټو کې شپه او ورځ باندې نه راځي بلکې بعض ملکونه پکې داسې دي چې په اوړي کې نور بالکل نه ډوبېږي او په ژمي کې نور نه راخیږي. بعض ملکونه داسې دي ګورې په ټول اوړي کې نور نه ډوبېږي ورځي او بیا په ژمي کې شپه ټوله په میاشتو شپه په میاشتو ورځي. نو اوس دوی به څه کوي؟ دوی به اندازه لګوي لکه څنګه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې د دجال خبره وکړه چې دجال راوځي نو اولنۍ ورځې څومره ده؟ کال بیا میاشت بیا هفته
او بیا باقي ورځې زموږ د دې ورځو په شان دي صحابه کرام وایي رسول الله لمانځه به څه کوئ اندازه لګوئ تاسو به څه کوئ اندازه به لګوئ و دوی به څنګه اندازه لګي په دې کې د علماو اختلاف دی یو قول دا دی څلېرویشت ګنټې دي که نه نو دوی به څلېرویشت ګنټې حساب کړي 12 ګنټې ورځ شوه او 12 شپه شوه بس په دې اعتبار سره به دوی روجې هم نیسي او بیا دې پکې د منځه وخت هم تقسیم کړي وایي داسې اندازه دې ولګوي بعض علما وایي نه مکې او مدینې ته به ګوري دا علاقه والا دوی به مکې او مدینې ته ګوري څنګه چې په مکه او مدینه کې د منځه ټیمونه دي ورځ ده شپه ده دقه شان به دوی حساب لګوي ولې وایي ځکه چې مکه او مدینه کې وحي نازله شوې ده دریم قول دا دی او دا راجح قول دی مضبوط قول دا دی چې دوی به نږدې ملک ته ګوري په کوم کې چې څلېرویشتو ګنټو کې شپه ورځ راځي دا راجح قول دی دومره لرې لېږي مکې ته او مدینې ته او بل ملک ته او بل ته نه نږدې ملک چې دی هغه ورته یاد کړه دوی به کوم ملک چې په ټولو ملکونو کې دوی ته نږدې دی او په څلېرویشتو ګنټو کې پکې څه راځي شپه ورځ پکې راځي چې په څلېرویشتو ګنټو کې شپه ورځ راځي نو دوی به هم د هغوی د وخت مطابق روجې نیسي منځونه به کوي دغه اندازه به لګوي دوی ورسېدې په دې مسله باندې که نه د تفصیلي مسله ده ګورې او اکثر ملګري دې باره کې تپوسونه کوي کوم چې بهر ملکونو کې اوسېږي او دغه ملکونو کې چې ورځې ډېرې اوږدې بعض ملکونه پکې داسې لکه ورځ پکې صرف 20 ګنټې او شپه 2 ګنټې نو دا سوال دغه داسې کسانو کړی وایي ورځ ډېره اوږدې اوس موږ روجې نیسو نو 20 ګنټې به څوک روجه نیسي نو موږ به دا ورځ دومره حساب کړو څومره چې د سعودي عرب ورځ ده دا طریقه صحیح ده ولې په 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي چې شپه ورځ پکې راځي بیا نورو ملکونو ته سره ګوري وایي نه چې 20 ګنټې ده الله دې کړي چې 30 ګنټې خو شپه ورځ خو راځي که نه مسله بیا د هغو ده چې شپه ورځ په 24 ګنټو کې نه راځي نو د هغوی لپاره راجح قول دا دی چې څه به کوي نږدې ملک ته دې وګوري هغه نږدې ملک چې په هغې کې په 24 ګنټو کې شپه ورځ راځي بس د هغوی تابعداري دې کوي والله اعلم